پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوریت د سقوط یو لامل د تخریبي معلوماتو پراخه شبکه وه چې د ملي ځواکونو پر ضد یې فعالیت درلود. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د افغانستان اسلامي جمهوري نظام د سقوط تر مخه د پرله پسې معلوماتي بریدونو لاندې و چې ځینو رسنیو او شبکو په لوی لاس د نظام د بدنامۍ لپاره ناسم او تحریف شوي معلومات خپرول. نوموړي دا څرګندونې په خپل تازه پوډکاسټ کې کړي چې مخابراتي موضوعاتو ته ځانګړې شوي. هغه ویلي دغه شبکو هڅه کوله چې د ملي ځواکونو روحیه زیانمنه کړي، خلک د نظام پر ضد راوپاروي او ولسي ذهنیت بدل کړي. ښاغلي غني زیاته کړي د ناسم، فاسد او تخریبي معلوماتو یوه پراخه شبکه فعاله وه چې په زرګونو پیغامونه یې د ملي ځواکونو پر ضد خپرول. نوموړي همداراز ویلي که څه هم په هېواد کې د بیان ازادي موجوده وه، خو ډېرې رسنیو له مثبتې ازادۍ ناوړه استفاده کوله. د ملي یووالي پر ضد یې فعالیت کوو او د ولس او حکومت ترمنځ یې بې باوري زیاتوله. دوستانو دا و د ورځې